عمل کړي دی ځان ستړی کړي دی تسلا نار حامیه به بم ګرم اور د انسان چې کله د منزل ور داخليږي په دې وخت کې د خپل زړه ته وګوره چې ایستا د حضرت رب العالمین سره یقیني پرابطه کې دی کنه اسی هغه دنیوي عربي مسله ده چې ولاړم د امام پسې او زړه مې د په پټي کې ولاړم د امام پسې زړه مې د په دکانداري کې ولاړم د امام پسې او زړه مې د دنیا په یو بل کار کې دا به نه منل کېږي امام ابن قیم رحمه الله هغه فرمایي د دوه مقاماتو کې سړی د رب العالمین په وړاندې ودرېږي یو چې کله په ورځ قیامت د محشر په ډګر باندې موږ د الله مخې له ودرېږو او دویم د خپل منځ لا کتا مانځ کې دشي کیفیت برابر کې چې الله ستا مخې له زه ولاړ یم دا منځ دې قبلېږي و الا کې دا ګوره د سره قبول هم نه دی عامله ناصبه الله عز وجل فرمایي ډېر انسانان بندگان دي مؤمنان دي ځان له مؤمنان وایي ځانونه ستړي کړي دي عمل کړي دی ځان ستړي کړي دی تسلا نار حامیه به بم ګرم اور د انسانان دي هلته به ورشي معاذ بن جبل به ځکه ویلي وکله چې انسان منځ کې د کی طرف او چپ طرف سړی وپېژندو فلا صلات له صحابي فرمایي د سره د دې انسان منځونه شو حسن بصري فرمایي چې تبتل دا منځ برباد دي ابن سیرین فرمایي چې په دې منځ به دا سړی جهنم له ورځي او سعید ابن جبیر فرمایي سلوي کلمې منځ کړي دي وی والله بالله کی طرف او چپ طرف سړی ما پیژندل اند چې دالا پکې څوک دی دالا پکې څوک دی او مطلب کې کوم حسابونه کوو موږ نو وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې منځ باندې مشکلات الله سره شریکول او حلول به انبیاء شریکول او حلول به سمو تر منځ کوم کیفیت وی ګوري د سینې شو سړی به تور مثال هغه کینسر تکلیف لري او دا وایي چې زی په کیسه کې نیم جوړم داغه د کورونا تکلیف لري لکه دا موجوده وخت کې او دا وایي چې زی په کیسه کې نیم جوړم دا سړی د هلاکت په طرف باندې روان دی ته وګورئ چې ته مونږ کوي ایا خوشو پکې شته بې ځای حرکتونه پکې کوي که نه کوي زما ته په کورنۍ کې دغه شان زنانه شته د هغوی منځونو کیفیتونه برابر دي که نه دي برابر زما ته د طلابو د شاګردانو د منځه کیفیت برابر دی که نه دی برابر زما ته د مقتدیانو د منځ کیفیت برابر دی که نه دی برابر که برابر په بها و الا که چېرته نه دا زړه ځان له ایسته لرې که